سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار د دریم لوست لپاره هم حاضر شوی دی تر څو د خطاطۍ په برخه کې تاسو ته دریم لوست در وړاندې کړي. زموږ لوستونه به تر هغې جریان ولري تر څو چې تاسو خطاطي نوي زده کړئ یا مو هم خطونه نوي ښکلي کړي. خدای تعالی دې وکړي چې دا ویډیو مو هم د خوښې وړ وګرځي او کار ورباندې وکړئ، تمرین ورباندې وکړئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. مونږ الف ب جوم دال ویلي وو، نن ری او سین باندې کار کوو. ریب څه ډول لیکلی کېږي؟ د اول سر یې لږ نری لیکلی کېږي، لیکي ته ځي، بیا د لیکې ته له رسېدلو څخه وروسته لږ کوږوالی ورکولی کېږي او د دغې لیکې څخه یو ټکی ښکته هم ځي، یعنې د حرکت یان ښکته هم یو څه ځي. بیا درته لیکم، بیا او د دې ری جګوالی چې دی د دې لیکې څخه 3 ټکي دی او همداشان د دې عرض چې دی د ری له دې برخې څخه یعنې تر دې ځای پورې دغه فاصله چې دی 2 ټکي دی. اوس سین لیکو. سین په څه ډول لیکلی کېږي؟ اول قلم نو که غټه نیسو تر څو غټ لیکل وکړي، بیا لاندې ځو، دې حرکت څخه وروسته بیا لاندې ځو، اینه وروسته دا حرکت ورکوو، غټ نری اخري کې بیخي نری کوو. بیا یې درته لیکم، ګورئ چې دا برخه کومه چې لیکې ته راځي په لیکه باندې سیخ لاړ شي او د لیکې څخه ښکته باید لاړ نه شي، له هغې څخه وروسته باید دغه برخه ښکته لاړه شي. همداشان د دې سین جګوالی د دې لیکې څخه څومره ده؟ 3 ټکي دی. 1 ټکی، 2 ټکي، 3 ټکي، لکه د ری څومره جګوالی او د سین هم دغه جګوالی دی. بیا به سین لیکې ته راځي او په لیکه باندې مستقیما ځي تر دې چې دې ځای ته ورسیږي. د دغه اوږدوالی د دې ځای څخه تر دې ځای پورې تقریبا له 9 څخه تر 12 ټکو پورې وي، یعنې یا به 9 ټکي یا به 12 ټکي وي. همداشان چې تاسو حرکت وکړئ یا به 12 ټکي وي یا به 9 وي یا به 10 وي یا به 11، یعنې پروا نه لري چې که 9 شي او که 12، یعنې 12 څخه وروسته مجاز نه دی او له 9 څخه کم مجاز نه دی. 2 ټکي د دې سین جګوالی دی د دې ځای څخه د سین د دغه ځای پورې، یعنې د دې برخې پورې. همداشان 3 ټکي دغه برخه ده، یعنې دغه منځ یې دغه د نون په شکل ځای چې ده دا یې 3 ټکي دی. او همداشان دا برخه هم 3 ټکي ده، یعنې دا د نون په شان د برخې لاندنۍ برخه. راځو یو بل ډول سین هم لیکو، هغه هم ډیر مهم دی. په ځینو ځایونو کې چې تاسو ډیر ځای ولرئ تاسو باید دا سین وکاروئ، او کله چې کم ځای ولرئ هغه باید کوم سین وکارولی شي. اوس یې لیکم. اول دا برخه یې نری جوړوئ د لیکې څخه پورته، د دویمه برخه یې غټوئ، دریمې برخې ته چې کله راشئ نری، اینه وروسته دغه شکل نه دی، دا شکل راواخلئ او دلته یې ورسره سریښ کړئ. بیا همدا سین بیا درته لیکم تر څو یې ښه زده کړئ. ډېر تمرین ورباندې وکړئ، ډېر مشق ورباندې وکړئ تر څو ډېر څه ورڅخه زده کړئ. د دې سین دا برخه هم د تیر سین په څېر 3 ټکي ده او دا یې 2 ټکي ده. او همداشان د دې اول خاخ نه دی، دغه خاخ د اوله څانګه، دا څانګه 1 ټکی دی، یعنې د منځ 1 ټکی دی، او د دویم خاخ یې 2 ټکي دی.
سین په اول سر کې نری وي، بیا غوټېږي، بیا نری وي، بیا غټ شي، وروسته بیا نری کېږي. کله چې عمودي جوړوو وروسته بیا کرار تاووو یې غوټ، له هغې څخه وروسته نری جګوو. له لیکې څخه باید لږ ذره پورته وي، ډېر نه، لږ ذره باید پورته وي، لږ ذره باید پورته وینئ هر سین یو څه پورته شوی دی. خدای تعالی دې وکړي چې ډېر څه مو ورڅخه زده کړي وي، ډېر تمرین ورباندې وکړئ او دا ویډیو تاسو ته ستاسو د ستړیا سبب ونه ګرځي. زموږ د چینل سبسکرایب کول پر تاسو دي، باید چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته دا راوښیئ چې واقعا موږ دلته یو څوک لرو چې له موږ څخه څه زده کوي. خدای تعالی دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ستاسو د ګټې وړ ګرځېدلې وي. ښه وخت، ښې شېبې.